بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب جلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. راځم ونور ته چې ونور ته راغلم. زموږ درس څه دی؟ ریویو ټایپ دی. صحیح ده. نو به خیر کوم ټایپ وایو؟ ریویو ټایپ وایو. ریویو ټایپ کې اول اپشن چې کوم راځي هغه سپیلینګ اینڈ ګرامر دی. څه شی دی؟ سپیلینګ اینڈ ګرامر. خدا چې څه ویل کېږي دا دې ته ویل کېږي. فرض مثال زه لیکم چې هی دا لګاټو he is double پټ کې ولیکو چې he is a y ما زه ا ولیکل کنه نو ته زه باندې کلیک کوم ما دا وګورم سپیلینګ میسټیک دی باندې ورته سپیلینګ میسټیک دی تا دا ا دوه لیکلې ته دې ما دا ماته اګنور کا بس ایدی چې هر رقمي ایدی مشکل نشته بس اګنور کا او ته نه اګنور کوم نه دا خبره غلطه ده شګه ډیلیټ کا ډیلیټ وها دا څه شو سوې سپیلینګ اینڈ ګرامر should complete you are good to go صحیح صحیح اوس فرض مثال دې کوم دغه هی لیکم چې he is a doctor فاصله ورکوم وګورئ دا ما سوې ګرامر میسټیک دی چې شي درکا ګرامر میسټیک دی ولې دا تا فاصله ورکړی دا کوم فاصله ورکړی کنه اګنور کایا چې به اګنور کوم بس پروانه کې سر کوم چې ای او کنه د کار کې لکه چې دا اصلاح کې د کار کوم اصلاح کوم مالې چینج کا دا اتوماتیک شي صحیح شه طالب وایي سپیلینګ اینڈ ګرامر check complete you are good to go فهم دی ورته کتاب تعالی دا اپشن دغه چې راسته هر صحیح دی او کولای شي مخکې لاړ شي دې باندې پوښي خصای ښه زری کما اپل په دې باندې ا لیکم اخره کې دې ته ما دا سو سپیلینګ میسټیک دی چې سپیلینګ میسټیک دی دا څه سپیلینګ میسټیک دی مال سم کا چینج ہوا صحیح یا فرض مثال ما دا ایک او دا لازم سپیلینګ میسټیک ته لازم چې کله راغی ما دا سوې د تلفظ کړي apple تلفظ کوي هم صحیح ده اس کار کدا مال صحیح کہا چینج ہوا او اګنور علی وی ودا به طریقہ طالب دا ایرر نه درکې چې دا خراب دی کوته اګنور علی اګنور وی طالب یو ځل ایرر نه درکې او اګنور کنه پرې غوسل دی کی او کوته اګنور علی کا چې دا په 500 ځل څخه چې زلزلې هم لګي بس دا تعالی اګنور کیږي طالب دا اپشن نه درکې چې والا کسان میسټیک دی خو یو بل خبره زرا دا په کټو کې لیکم چې A level B and E ایپل په دې باندې اپل لیکم ما ته وګور سپیلینګ میسټیک دی کنه راشه بل کار وکړه فایل دراشه فایل کې راشه اپشن دا اپشن د شکل راغی راشه چې راشه پروفینګ راشه کله چې پروفینګ راغی نه د لیکلي کنه اګنور ان اپر کلاس غوډه باندې کلیک کوم دا ما غوډه کې لیکل کنه غلط ویني کله ما تاسو وګوره ښه بیا څه صحیح دی مخکې لاړ شه حالا چې ما غلط دا غلط لیکل شوی دی استاد په ټول کمپیوټرونو کې دا چک اونې ها تا چې په وړي کې ولیکې سپیلینګ غلط دی کتابه چې غلط دی خو ته ما سپیلینګ په غلط کې لیکو غلط دی کتابه صحیح دی ولا تا دا چک اون دی دا اف کوي ها کو فرض مثال لیکم وګوره ها لیکم چې وګوره کاټو کې تیار شته کنه he is double is لیکم is وای ورما سپیلینګ میسټیک نه راکې دا ما اولو کې لیکل شته کنه ورته کاټو کې کا he is a y ور سپیلینګ میسټیک راکې کنه اړیږي خو کوم څه ته یو ولیکم ورې ما د سپیلینګ میسټیک ما ډبل لیکلې کنه ما دې ډیټ خو څه کارو کوم دا کلیک کوم ته یو خجوري کې فرض مثال اورنج اخر کې جیره دې ا لیکم ما ته وسوي ګورم ما هیڅ مشکل نشته ما اورنګ لیکل هل چې دا اورنج ما هیڅ مشکل نشته او کته چې دراشي اپشن تا اب اپشن کې راشي پروفینګ تا او دغه اګنور کې اګنور ورډ ان اپر کلاس کوم لغتونه چې غړ دي په وایي غلطي ما ته هغه هم مخایده باندې کلیک کوم څه ګوره ها تا له سوې سپیلینګ میسټیک دی
دا اورنج نه دا اورنج دی ګوره orange, 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 وته اګنور orange, کا تعالی صرف دا اګنور کړه اګنور آلی کا دا همیشه پر مال اګنور کا ته چې په نظر دا اګنور لیکي کنه دا به تعالی غلط ته تعالی به صحیح خي او بل اډ کا دا ما سره اډ کا کو دې غلط هم لیکم کنه دا فایل بند کوم به کولو کوم دا تعالی به صحیح خي ځکه تا اډ کړی دا زموږ سکارو کمال چې کا چینج کا تو چې کی تعالی اوسنده کی 400 صحیح دا دریم اپشن چې شی راځو پروفینګ ته راځو همون سره ځای کنه ignore internet ښه دا دی ignore word that contain numbers دا معنی لري دا ځکه کوم چې صمیم ومې لیکل 1 2 3 0 5 ډایرکټ مې لیکل دی وخت د فاصله ورکوم دلته ښه دا فاصله ورکړه تر راځم وګوره ما ته څه وایي سپیلینګ میسټیک دی چې سپیلینګ میسټیک دی ورخه سپیلینګ میسټیک یو نه فاصله ورکړي کنه او فاصله ورکړه معنی سپیلینګ میسټیک نشته ګوره او بل کار کوم راځم فایل دا او فایل کې کله راغم اپشن دا اپشن کې راغم پروفینګ ته دا چیک می آن کړی کنه دا آن کړی دا آن کوم ما دا بس سپیلینګ میسټیک نشته ګوره سپیلینګ میسټیک نشته وختي ما دا سپیلینګ میسټیک دی په دلته راشم چې دا علي خدا کړو څنګه دا شاید تا غلطه لیکل کنه دی کنه اوس ما دا ګوره سپیلینګ میسټیک دی چیک می آن کړی سپیلینګ میسټیک دی وختي مې چیک نو ورکړم دا سپیلینګ میسټیک نشته دی زم کو خرادو پروفینګ دا بلو دې کله دا اجيش ignore internet and file address دا آپشن سے کار کوي دا آپشن دا کار کوي کنه دا بریټ کوي دوی کوم فرض مثال کنه www.google لیکنا گوگل باندې گوگل لیکم ښا google.com ودا سیو لینک دی چې دی لینک دی اوس ما خط لیکل دا څه وایي سپیلینګ میسټیک نشته حالت شته دی په تاسو دې لینک ختمول غواړئ څنګه ختموي ها لینک ونه څنګه ختموي انسان ته ورشي هایپر لینک باندې کلیک کړئ او دا به ریموو لینک لینک خوش اوس راشه دې باندې کلیک وکړه ها دا دی کنه اوس تعالی سپیلینګ میسټیک یې ګور باندې راځه انتظار کوم دا یو اول بل ورکوم ها اوس ما د سپیلینګ میسټیک کوم نشته ښه راځو بل اپشن ته پروفینګ ته راځم پروفینګ ته چې راغم ریپیټ ورډز ته راځم چې ته راځم فرګ ریپیټ ورډز ریپیټ ورډز څه معنی دا د څه کار دی چې he is a وایو مې لیکل دا ریپیټ ورډز راغلي ما سپیلینګ میسټیک دی خو بس څه کار وکم کنه فایل ته راشم فایل کې اپشن ته راشم او اپشن کې پروفینګ ته راشم او دې وخت کې باندې ریپیټ ورډز کلیک کوم اوس مال څه وایي سپیلینګ میسټیک نشته پام دی ورته حال لا چې سپیلینګ میسټیک شته دی اپشن ته راشه دلته ډېر مهم دی ښه او دې باندې کلیک کړه سپیلینګ میسټیک دی دا وګوره دې مال صحیح کا صحیح بشي دا د مهمه اپشن یې سبا تاسو مونوګراف لیکنه کوي کنه او تاسو دا نه لیکل شوی دا مشکل حل بیا تاسو غټ مشکل څه ده څه ده ازو خبره نورې دي سرور صاحب ښه بل چې ده کنه enforce accented upper class in French دا دو خبرې دي خدا په فرنچ کې دي ښه دا په دا کې دي دا ته موږ لیست پیدا نه کوي دا په فرنچ ژبه کې دي فرنچان په شو خبرې کاری پوښ او دا خبرې ما تعالی ټولې کې ولا چیک سپیلینګ اس یو ټایپ او مارک ګرامر کې ریسپاند وتا دا ټول خبرې ما دا خدای چالي ټول خبرې ما وکي کنه تاسو به کولای شئ دې نه چیک کړئ ما کله مثال کوم مشکل پیدا کېده دا اول ولې کور کې
خپل ځان ته چې وکړي اوکې صحیح ده صحیح ان شاء الله کنه خلل د موږ راځو ډیفاین دا یو ډکشنری ده خو دا آنلاین ډکشنری دا بغیر د انټرنیټ نه کار نه کوي تاسو انټرنیټ تاسو ته کارول شي بل چې ټریجر په نوم باندې یو ډکشنری ده دا هم چې فول آنلاین کار نه کوي خو دا خیر دی کوم ورکو فرض مثال کینګ مال سوي ګوره معنی مې راکا کینګ سمان ده هم دی ورته King. King. تلفظ له هم کیندا یو ډکشنری ده موږ سره تاسو کولای شئ مختلف فرق چې کله فرض مثال به چې کوم شي کرکټ Cricket. Cricket. مونږه ده چې هر کوم لغات کې چې کوي ټریجر کې لیکل شي بل دا ډېر حساب شن دی زه یو لیکنه کومه ما زه لیکنه وکړه کنه فرض مثال دې لیکنه ما وکړه زه غواړم دغه ورډ چې ما کوم لیکل دا به زه اندازه کوم چې دا مثلا څومره دی څومره دی نو تر راشه دې نه لګولې شي دې باندې کلیک کا هم تعالی دا کې ورډ کنټینټ درکې کو نه دې باندې کلیک کوم دلته راځم یو تعالی ورډ کنټینټ درکې تعالی وي تاسو 15 پیجونه دي او 1500 سره او کریکټر نو سپیس سره نه دومره دي او کریکټر وذ سپیس دومره دي او پیراګراف تاسو دومره دي او لاین سره دومره دي پام دی ورته خو په دې کې دوی یو شی حساب کړي ګورل تراشه د حساب کړي انکلاود ټیکسټ باکس فوټ نوٹ اینڈ نوٹ اینڈ ادرس دین د حساب کړي دا موږ سره سودانی دي دا موږ سره سودانی دي د حساب کا درويشته اخر کې ته سود و دشته دا سره حساب ساته ښه زه راځم انسرت ته چې کله راځم ټیکسټ باکس کې ټیکسټ باکس ډرا کوم د مې ډرا مې دلته بل لیکنه کوم ها کوم رند خلاص اوس راځم ریویو ټاب کې راځم کنټینټ ته راځم کله چې کنټینټ دراغم دا ګروپ دا ان کوم دا چې ان کوم شپې به چې ګو دوی شو دوی ګورم پام دی ورته ها اوس موږ سره سمې دومره دي دې کې ګسو شنه معنی دی ورکړي فوټ نوټ ان نوټ خدا زو خدا خو پیژنې کړ فوټ نوټ خدا زو کوم څه شمیر هم نور هم زیات شي نه خو کولای شي فوټ نوټ ورکو ان نوټ ورکو یا فوټ نوټ ان نوټ ورکو دلته کلیک کا فوټ نوټ ورکا ها فوټ نوټ ورکا دلته کلیک کا فوټ نوټ ورکا ها دلته کلیک کا ان نوټ ورکا ها تاسو دلته کلیک کا نوټ ورکا ما خو ځان نمونه ورک تاسو به شي ورکوي خواري کوي ما اوس دې په اړه چې تاسو دا شي کنه نو کوم څه دا ترش ما ځان نمونه ورکو چې او تاسو ریویو ته ترش ادي وخت کې کنټینټ والی ورته نو دا فشي باندې ورته بیا شروع دا و د دې باره کې درس دی ښه دا ترانسلیټ دی لکه تعالی یو ژبه ترانسلیټ کوي کوم ژبه چې ته غواړې تعالی ترانسلیټ کوي خو او انټرنیټ از امپوسیبل دا بغیر د انټرنیټ کار نه کوي دا چې انټرنیټ تعالی ژبه ترانسلیټ کوي خا لینګویج ته موږ سره لینګویج خو اسانه خبره ده کوم ژبه کې چې لیکل کېږي لکه پر مثال د لیکم کلر او یو کلر د لیکم بل کلر پر مثال د لیکم ها او دا لیکنه چې دا کنه ګور ما تاسو سپیلینګ میسټیک دی ما دا غلط دی دا صحیح دی دا ولې ما ته وای دا ما تاسو کوي ښا تراشي لینګویج ته په لینګویج کې راشي سیټ اپ تراشي ما سره کوم سره کړی یونایټډ سټیټ او کو دا یونایټډ کینګډم سره کې ما ته دا صحیح خدا برابر غلط خي په دا خدا دي خبره ده صحیح کامنټس دي درته موږ د انیم ټاپ وایو ښا یو ټاپ په درس کې موږ ختمو ښا خزر اعظم څنګه دا دي خبر دی موږ روزانه یو ټاپ شي په درس کې ختمېږي صحیح ده ما یو ټاپ په درس کې یادېږي مخ او تاسو په کوم پریکټیس هم کوئ اگر دا کلیک کوم او ریویو ټاپ تر اوسه کمنټ ورکوم کمنټ دینه کمنټ ورکول شي فرض مثال خان راشه بل کمنټ ورکول شي ها مثال جان ها بیا څنګه چر کول شي دلته زو درېګم ورته ماته لیک نیکست کمنټ بل کمنټ ماته خوښ کوم نیکست دلته درېګم ته ماته پریویس کمنټ وخایا ها ته پریویس کمنټ خای دلته زو درېګم ته ماته کمنټ ډیلیټ کا ها ته اش کمنټ ډیلیټ او کنه ډیلیټ
all comment and document ټول ډیټ کولی شي د یو ډیټ کولی شي شو ما د کمنټ وخایا ما د کمنټ مخایا طالب اوس کمنټ په دې شکل باندې خري باندې ورته نو دومره زمونږ د نن ورځې درس سبا انشاءالله کوشن باقي د خیره بیا به نوې خبرې نوې کیسې کوشن باقي